د ننګرهار ملي ټلویزیون خوږو لیدونکو السلام علیکم. نن د جلال آباد ښار ته راوتي یو. دلته جلال آباد ښاروالۍ له لورې د تختونو والا ته اوسپنیزې غرفې برابرې شوي دي. په دې تړاو ته ځانګړی راپورتاج لرو چې دوی څومره د ګڼې ګوڼې مخنیوی کړی دی، پلې لارې سره څومره خلاصې شوي دي او دغسې تختونو والا ته څومره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په دې اړه ځانګړی راپورتاج لرو. هیله مند یم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مه شئ خوږو لیدونکو، همدلته دا کس سره چې مخکې د لرګي تخت لګولی اوس اوسنیزه غرفه د جلال آباد ښاروالۍ له لورې ورته تسلیم شوي. دې سره خبرې اترې کوو چې څومره سهولت ته برابر شوی او دې کار نه څومره خوښ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر؟ نوم دې څه دی؟ نجیب الله. نجیب الله، که دا راته ووایي چې مخکې دلته تخت لګولی و او جلال آباد ښاروالۍ له لورې دغه درکړل شوی دی اوسپنیزه غرفه، د دې کرایه څومره ده؟ دې کرایه وروره 2000 روپۍ. 2000 روپۍ ده کرایه. د جلال آباد ښاروالۍ اخلي 2000؟ دا مالک یې اخلي د تخت شا تخت ده. دا کیسه درکړه دا تخت څنګه دغه نه اخلي؟ دا داسې د ورخه اوس پاکې خبره درته کوم، دا تخت ما نیولی دی بل چا نه. صحیح ده، په کراماتو ورکړی دی په 2000 روپۍ. خط را سره شته، قرارداد شته، هر څه شته. 2000 روپۍ کرایه اخلي وروره. او ښاروالي ته بیل زه 1420 روپۍ تعرفه نور ورکوم. دغه تعرفه هم را سره په جیب کې پرته ده. ورګانه تعرفه زما د دې په جیب کې 1420 روپۍ هغه هم زه ورکوم ښه وروره ښاروالي ته. ښاروالي نه علاوه 2000 روپۍ د مالک ته زه ورکوم. دا تخت ماله په کرا ورکړی دا ده. د دوکاندار چې کوم مخه ده کوم دوکاندار چې ده ښاروالۍ ته هم نه دي ویل چې موږ خو دوکاندار هم کار اخلي، ته هم رانه اخلي. هغوی څه وایي تاربه خو باید دوکاندار باندې تحویل کړي. ښاروالي موږ نو څه پورې تپوس نه دی کړی چې دا تخت د چا ده د چا نه ده، خو صرف دغه نوم یې لیکلی د چا تخت په تعرفه ګوري ورور دا چا تخت د حاجي شاه خان. صحیح ده، بس تعرفه یې لیدلې ده دغه مور لګولې تللی ده، بس خبره خلاص. دا نه تپوس کړی چې تاسو دلته کرا ورکړئ څه مشکل لرئ څه مشکل نه لرئ، دا تپوسونه موږ نه دی کړی اوسه پورې. ښاروالۍ دا پوښتنه نه ده کړې نه. او ښاروالۍ د اجرا نه خبره تاسو دوکاندار ته کرا ورکوئ 2000 افغانۍ؟ نه اوسه پورې خبر نه ده وروره. اوسه پورې خبر نه ده. او مخکې تختونه سرخلاص یو باد و باران به اوس داسې غرفې جوړ شوي، څومره اسانتیا ورته برابره شوې؟ اسانتیا صرف دغه شی موږ ته برابر شوی ده. نور دا تخت مې چې و مخکې مې سودا پکې ښه و، سودا مې پکې کم دی. په دې چې دا تخت لږ وړي کې مخکې مې 15 لکه مال پکې ځای ده، اوس د 50000 مال پکې ځایږي. یو خو دا شی شو ستا خو صرف مال پکې اوس کم ځایږي، تخت لږ ورکوټه شوی. اوس دا لارې خلاصې شوي نه دي؟ لاره خو مخکې خلاص مشکل خو نه و. لاره خو مخکې هم داسې دا فالتو کراچۍ چې پکې ودرېده هماغه لاره بندې کړې. نور خو دا لاره ډېر غټ لاره ده وروره. او موږ اوس که وګورو اوس چې مثال وګورو یو خبر درته کوم وروره خفه هم نه شئ په دې خبره. دا اوس وګوره دلته په دې مینس کې ټول چې دي دا فالتو کراچۍ تعرفه نه ورکوي، تعرفه موږ د دې موږ ورکوو. خوا څه پکې ولاړ را هغه سره پر وروره دا لاره دا بندوي وروره. دا شی نه بندېږي که دا هغه ځای پورې که دې ځای پورې دا لاره نه بندېږي. په دې بندېږي وروره چې فالتو جوار والا هم پکې راځي، بل هم پکې راځي، بل هم پکې راځي، دا لاره هغه سره بندېږي. د ښاروالۍ نه غوښتنه څه ده؟ ښاروالۍ به څه وکړي؟ ښاروالي نه هم دا غوښتنه ده وروره چې دا مینس کې دا کراچۍ نه دا یو هم پرېږدي. دا غوښتنه ده مکمل پاک در دغه شی اوس جوړ کړه، موږ ته سهولت جوړ کړه. صحیح ده وروره لاره خلاص. هغه وایي چې لاره خلاصوم، لار په دې بیا خلاص کړي دا یو کراچۍ په مینس کې پرې نه دي. دا بدلېږي په دې چې تعرفې موږ ورکوو وروره، تکلیف موږ پکې اخلو وروره، مشکلات موږ ته جوړېږي، پیسې پرې موږ لګوو وروره او مفته کې بل پکې راځي ودرېږي وروره. موږ ته مشکل دغه ده. ډېره مننه. خیر اوسې وروره، مننه. خیر. خو ګورو لیدونکو زه له نورو دغه غرفو لرونکو سره هم خبرې اترې کوو چې هغوی څه وایي. هغه هم دغه یوازې د 300 افغانۍ تحویلي ښاروالۍ ته که نه، هغې تر څنګ دوکاندارانو ته هم دوی کرایه ورکوي. له هغوی سره خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. خوږو لیدونکو یو بل اټیوال له ما سره ولاړ دی چې دوی مخکې په تخت باندې سودا خرڅوله. اوس د ښاروالۍ له خوا نه دا غرفه جوړه شوې، دوی سره خبرې کوو. ځوان نوم څه دی؟ نوم مې حمید الله دی، دلته یو تن دوکاندار یم. دا راته ووایه چې مخکې دلته په تخت باندې دا سودا خرڅوله، اوس د ښاروالۍ لخوا غرفه جوړه شوې ده، څومره خوښ یاستئ؟ ډېر خوښ یو. دا خو یو نیک اقدام ده. لکه مخکې مثال د باد و باران و د هغې نه اوس مثال بچ یو مشکل اوس پخوانه زموږ حل شوی دی. دلته مخکې همدې کې دا خپل تخت لګولی و؟ او بالکل د زما خپل تخت مخکې موسم دی. مخکې لکه تخت اوس دا غرفه موږ ته جوړه کړې ده. دې غرفې نه ښاروالۍ څومره کرایه اخلي؟ د غرفې خو لکه 1400 روپۍ د ښاروالۍ کرایه دی. او دا کوم دوکان مخکې چې ولاړ شو مخکې موږ خبرې کولې تختونو والا وایي چې موږ دوکاندار بېله کرایه اخلي، ښاروالۍ بېله اخلي. تاسو نه دوکاندار کرایه اخلي؟ نه موږ نه دوکاندار کرایه نه اخلي، شاید اخلي چا نه، خو موږ نه اخلي. غوښتنه هم څه ده ښاروالۍ نه؟ څه غواړئ پرې؟ نو بس ښاروالۍ نه غوښتنه دا ده چې مثال زموږ تختونه مو واړه شو، اوس منځ کې دا لارې پلې لارې غټې شولې او دغه منځ کې دا کراچوک والا دي دغې ته یا مناسب ځای پیدا کړي او یا مثال خو بس دې ځای نه دی لرې کړي چې دا لاره همسې ازاده پاتې شي تر څو هېوادوال وکولی شي په اسانه طرف ته عمل وکړي. بیا هم ستړي مه شئ خوږو لیدونکو، یو بل ځوان زما تر څنګ ولاړ دی، دا هم دلته دوکاندار دی، د ده سره خبرې اترې کوو. ځوانه ستړی مه شئ. سلام علیکم. نوم دې څه دی؟ نوم یې آصف دی. آصف دا راته ووایه مخکې دلته تخت و
او مخکې هم دلته تختونه او ښاروالۍ د خوا نه دا غرفې جوړې شوې خو مخکې نه دا غرفې موږ ته ډېرې ښې ځکه ښار هم ورسره ښکلا کوي موږ هم پکې خوشحاله یو مخکې تاسو ته ستونزې څومره وې چې مثال تختو څومره ستونزې پیدا کړې وې تختونه هم لږ سړک ته راوتي وو دا غرفې لږ شاته وې وړلې اوس لار ازاده مګر بېرته هماغه کراچیوانان دي باید د دوغ هم وخوړل شي یو چېرته ځای ورکول شي خو زموږ لارې بېرته هماغه کراچیوانان تنګې کړي دي مخکې سوری نه و د سوري صورت هم برابر شوی دی سوری مخکې موږ ته نه و د تختو دپاره هم سوری شته فکر کوم که ترپال موږ ته پرېږدي بیا هم ښه ده دا خلک به موږ سره په سوري اسانتیا اوس زیاته وه که مخکې زیاته وه اوس زیاته ده مخکې دونه اسانتیا نه وه د ښاروالۍ نه غوښتنه شوې ښاروالۍ هم دا غوښتنه چې باید دغه تختونو د کراچۍ والا هغه هم وخوري دوی هم غریب خلک دي او چېرته ورته ځای ورکړي زموږ مخه به موزګاره شي او دو کار به مو شي ورودان خوږو لیدونکو زه د پلاستیک لرونکو والا سره هم خبرې اترې کوو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي چې هغوی هم دغه لارې بندې کړي هغو د ښاروالۍ نه څه غوښتنه لري تاسې ملتیا وکړئ بیا هم ستړي مشئ خوږو لیدونکو تاسې د ځانګړي راپورتاژ لیدونکي یاستئ جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ له لوري دغه اوسپنیزې غرفې جوړې شوي دي تختونو پر ځای باندې تاسې د دغې غرفو والا خبرې واورېدې چې دوی شکایت کوو دغه لارې اوس هم بندې دي لاسي پلورونکو لارې بندې کړي زه لاس پلورونکي سره ولاړ یم دې سره خبرې اترې کوم تاسو څه وایي ستړی مه شئ نوم دې څه دی نوم مې سمیع الله دی سمیع الله جان دا ستا ملګرو تاسو دغه سړک منځ باندې ولاړ استئ ښاروالۍ دا غرفې هم جوړې کړي چې د لارې خلاصې شي دا لاره بنده کړې نه ده دا هغه خو بنده ده خو وروره داسې دي شاهدیو ته تخمون ته ځای جوړ کړو خو موږ ته هم زمینه برابره کړي که نه چې موږ هم د کاروبار او موږ ته هم کورونه په غاړې غریبانان خلک یو څه وکړو ته مخکې هم دلته ودرېدې په دغه ځای کې مخکې نه هم دلته ولاړو وخت سره ولاړو هغې ته خونه مو دلته نه ولاړو اوس هم ولاړو خیر موږ ته د زمینه برابره کړي موږ به بل ځای کې ودرېږو ښاروالۍ نه دا هیله کوو ښاروالۍ چې کله د راتله دغه تختونو والا د غرفې جوړولې تاسو نه پوښتنه ونه کړه تاسو بس موږ نه څوک لاس ګاډي وړو څوک دا کې شړي مو ودرېږي دلته دې تخونه جوړ کړه نیم متره لاره سیوا که نورې دغه که موږ د کار زمینه برابر نه نن دا تخونه والا پرېږدي نن ښاروالي پرېږدي موږ چېرته لاړ شو موږ خو د دې هېواد خلک یو کوم دي ته لاړ شو ښاروالۍ نه څه غواړي به د هغوی څه وکړي ښاروالۍ نه غواړي دا غواړو چې خیر دلته هم نه پرېږدي موږ د بل ځای کې زمینه برابر کړي داسې تخت پوزیشن دې وکړي موږ هم غریبانه خلک چې خپله غریبي وکړو که نه کورونه راته په غاړه دي ډېره مننه خیر اوسه خوږو لیدونکو تاسې دې ځوان خبرې واورئ دا وایي چې که ښاروالۍ زموږ لپاره یو مناسب ځای برابر کړي نو موږ اماده چې د ښار دغې ګڼې ګوڼې ساحې نه ووځو هماغه ځای کې خپل دوکانداري وکړو خپل بچو د حلال نفقه پیدا کړو په دې هیله چې د ښاروالۍ مسؤلینو دغه اورېدلی او دوی ته هم یو پلان جوړ کړي او منظم ځای ورته برابر کړي تر څو دوی هم دغه ګڼې ګوڼې ځای ووځي او دغه لاره د خلکو مخ باندې خلاصه شي ملتیا هم وکړئ لا مخاران سره هم خبرې کوم چې هغوی د دې کار څومره هرکلی کوي څومره خوښ دي بیا هم ستړي مشئ خوږو لیدونکو اوس له جلال آباد وطن ښاري سره ولاړ یم دې سره خبرې اترې کوم چې دغه د غرفو جوړولو سره خپلې لارې څومره خلاصې شوي دي څومره اسانتیاوې په تګ راتګ لپاره برابر شوي دې سره خبرې اترې کوم سلام علیکم وعلیکم خیر السلام نوم دې څه دی نوم مې جهانزیب جهانزیب که ته ګورې ښاروالۍ دغه اوسنیزې غرفې جوړې کړي اوس مخکې تختونه به وو لاسي پلورونکي به مو لاړو لارې به ډېرې بندې وي اوس لارې څومره خلاصې شوي دي او د ښاروالۍ د اقدام سره انشاءالله لارې ډېرې خلاصې شوي دي او دا کراچۍ لارې بندې کړي ګڼه ګوڼه ده خو دلته دا چې دی نه نشته دی خواران غریبانان په دې لارو کوڅو کې ولاړ دي او دې دپاره د یو زمینه برابره کړي اوس ډېرې زیاتې ورسره خلاصې شوي دي خو ډېر په لږ وخت کې انسان بل ځای ته رسېدی شي یو ځای نه بل ځای ته او اوس ډېر سهولتونه دي خو چې د دې کراچۍ والا هغه به موږ یو مناسب ځای ورته پیدا کړي نو د دې غریبانانو مشکل به هم حل شي نوم زما راز محمد د جلال آباد اوسېدونکی یم د سپلکو کوڅې دوکاندار یم او زه په دې کار باندې د ښاروالۍ چې دا کوم کمپاین شروع کړی ده دا په دې باندې خوشحال یو چې دا لارې خلاصې شي خلکو ته ازادي پیدا شي مخکې وختو کې دا خبرونه کېدله لیکن عملي نه کېدله اوس عملي جنبه یې نیولی د امارات نه موږ خوشحال یو چې د خلکو مشکل ته رسیدګي وکړي باید د هر نګانه هم د لارې نګانه هم د دکاندار د مشکلاتو نه بس خبر سي دا نه دا ټول نه چې ټول بارونه په دکاندار یا په کسبکارو باندې واچي باید د کسبکارو مشکل هم په نظر کې ونیسي د دکاندار مشکل هم په نظر کې ونیسي دکاندار د دولت دی دولت د دکاندار دی خلک د ښاروالۍ او د حکومت دي اما د حکومت هم د خلکو نه جوړیږي او جوړ شوی دی موږ په دې خوشحال یو چې لارې خلاصې شي موږ په دې خفه یو چې مثال لارې بندې خلک په مشکل سره مخامخ وي
خلک هم باید چې مشکلات یې حل شي لکه د دکاندار او د کسبکارو هم مشکل باید حل شي. دا غرفې خو داسې یو کار ده چې لګولی ده دا د وګوري چې په ښار کې که چیرې دا سړکونه داسې ځای ساحه ولري خو خیر که دا ساحه ونه لري چې د دکان مخکې دی لګوي د دکاندار دکان بند شي بیا دا غرفې فعال شي دا دکاندار څه وکړي دا دونه دکانونه به دا مال اچولی دا خو بندېږي که نه دا د باید هم متوجه شي د هغه لپاره چې دغه سړک دغه ساحه لري چې دا کټاره موږ د دکاندار مخې ته لګوو د دکاندار مخه بنده شوه که داسې 3 متره د دکاندار مخکې مسافه وي بیا هم خیر ته پروا نه کوي خو چې 2 متره 3 متره مسافه نه او کټاره لګیا خو دکان بند شو دکان نه منځه لاړو خو د دغه مشکلاتونه دي چې باید ښاروالي دې ته متوجه شي او سړک مثال 9 متره ده په 9 متره کې اخواته دکان دې خواته دکان د کټاره ولګي بس خو دکاندار اوس شی او چاته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال خان مومند ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ښاروالۍ چې کوم کمپین شروع کړی په ښار کې دا موږ ستایو. داسې کمپین شروع کړی چې مخکې به موږ نشو کولی چې یو ځای ته په اسانه لاسرسی ولرو. اوس کولی شو چې هر څه په اسانۍ ترلاسه کړو. کوم داسې فعالیتونه چې ښاروالۍ شروع کړي موږ د ښاروالۍ څخه او مسؤلینو څخه دا هیله ده چې د ښار په نورو سیمو کې او ساحو کې دا کمپینونه هم شروع کړي او د ښار نور پاکوالي ته ویالو ته او نورو څیزونو ته پام وکړي. دلته به مخکې ګڼه ګوڼه وه بیروبار به خلکو به تګ راتګ نه شو کولی اوس خلک په اسانۍ سره تګ او راتګ کولی شي. السلام علیکم. زه د رشي او ډریور یم. نوم مې محمد اسماعیل دی د جلال آباد اوسیدونکی یم. موږ نشو کولی چې په ښار کې تګ راتګ په اسانۍ سره وکړو. سوارلۍ یو ځای ته انتقال کړو یا مریض به راسره و موږ به په ګنټو پکې سارو په ساعتونو په منټونو باندې. اوس د ښاروالۍ نه موږ ډېر خوشحاله یو. مخکې انسانان نشو پکې تللی اوس پکې رکشه په اسانۍ سره تلی راتی شي او مریض په اسانۍ سره زر موږ هسپتال ته یو ځای ته انتقالولی شو. دغه شانتې ډېر معذوبه خلک یې مریضان یا هغه داسې مارکیټ ته راځي یا مارکیټ نه سودا وړي یا کوم تجاران ورونه راځي دلته په ښار کې سودا یې کړي نو هغه به نشو کولی چې هغه سړک ته انتقال کړي. ډېر ورته مشکله به و. هغه به ورته په ډېر په قیمته تمامېده. یو ځل به سړک ته انتقال کوو بیا اډې ته انتقالو. اوس همدغه ځای نه په رکشه کې واچي او ډایرکټ دکان ته انتقال کړي. نو موږ د ښاروالۍ نه په دې په باره کې ډېر خوشحاله یو او ښاروالۍ نه غواړو چې په نورو سیمو کې هم دغسې کارونه اجرا کړي او دغسې هر شي ته پاملرنه وکړي. دا به د ملت دپاره او د مسلمانانو د عوامو دپاره به ډېر سهولت وي او موږ راضي یو ترنه. وما علینا البلاغ. جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي فلزي تختونو سره تر ډېره ښاري نظم رامنځته شوی او د پل لارو د خلاصون په موخه به لا هڅې چټکې کړي. مسؤلین وایي د لاسي پلورونکو لپاره د یو مناسب ځای په لټه کې دي او ژر به ستونزه حل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوسپنه‌یي تختونو په رابطه به زه همدومره ووایم دغه موږ پیشنهاد که ولایت ته ولایت منظوري راکړله چون په ښار کې غیر متحرک کراچۍ ډېرې زیاتې وې. ښار یې بې نظمه کړی او د ښار ښکلا یې له منځه وړې وه. نو په همدغه اساس باندې بیا د ولایت د منظورۍ څخه وروسته موږ یو ډیزاین جوړ کړ د دغه تختونو چې په ښار کې اوس دا فلزي تختونه لګېدلي چې د یوې خوا نه د ولسونو ته د کار زمینه مساعده شي چون فقر او بیچارګي او غربت ډېر زیات ده. نو په همدې سره ډېر هغه د شهیدانو ورثه د معلولینو ورثه دغه کم کراچیوانان چې په ښار کې ډېر زیات اوس الحمدلله دي کم شوي دي. دا خلکو ته موږ زمینه سازي د کار وکړله او انشاءالله د ښار هغه نظم به هم ورسره ټینګ شي او په ضمن کې ښار به هم ورسره پاک شي. د پل لارو خلاصون کې څومره همکاري کړې ده؟ د پل لارو خلاصون کې خو موږ تر اوسه پورې د یو کمیسیون غوښتنه کړې ده چې منظوري د ولایت راغلې ده پل لارې به منقریب ډېرې زر خلاصې شي و په ښار کې ګوره کراچۍ اوس ډېرې کمې لیدل کېږي. هماغه موضوع ده چې دغه خلکو ته موږ ځایونه ورکړه چې تیر مخکې یعنې په تیر نظام کې 1500-1400 کسانو موږ سره تحویلي کوله د دولت عواید یې هغه کول متضرره کړي وو چې لله الحمد موږ دا پروسه روانه ده. تقریبا اوس 1200-1300 ته د موږ د غرفو یا همدغه د تختونو توزیع رسېدلې ده چې نور هم موږ جوړو په ښار کې مختلف هغه کوم ساحو کې چې دا کراچیوانان ګرځېږي او کراچیوانان دي
د دوی دپاره موږ ساحې په نظر کې لرو، هلته هم دوی ته تختونه جوړو، نو انشاءالله په دې کې به د ښار ښکلا نور هم ښه شي. دا د غرفې سره د عوایدو قسمه زیاتوالی راشي او دې تر څنګ به دا کوم ځای کې سټن غاړه د نورو کوڅه پروژنې دي دغه لارې اوس هم خلاص شي ورسره لارې خو اوس هم خلاصې دي، د پخوا په پرتله لارې ډېرې زیاتې خلاصې شوي دي، ځکه هغه کراچۍ یا تخت والا به چې ناست و په ساحه کې په 3 متره او 4 متره کې به سړک ته به یې تخت راویستی او 2-3 متره به یې بغل ته ویستی او هغه مو منظم کړي، 1.5 په 1.5 کې مو دوی ته تختونه توضیح کړه. نو لارې خلاصې شوي دي او ما مخکې هم تاته عرض وکړو د لارې د خلاصون لپاره موږ د یو ښاري نظم کمیسیون پیشنهاد کړی ده چې لله الحمد منظور شوی هم ده، عنقریب به کار خپل فعالیت آغاز کړي په ښار کې. فلزي تختونو والا یو ګیله دا کوله چې موږ غواړي د شویو لارې خلاصې شوي خلاصېدونکي اوس هم سړک من باندې ولاړ ډالې بندې کړي، په تړاو سره جواب څه دی؟ په دې تړاو موږ زمینه سازي کوو، دغه کوم چې اوس ولاړ دي دوی دپاره موږ د غرفو په نظر کې لرو چې دوی ته هم غرفې هغه کړو جوړې کړو د ښار په مختلفو ساحو کې، نو انشاءالله دغه مشکل به حل شي. د ښاریانو نه غوښتنه څه ده د ښار پاکوالي کې؟ د ښاریانو نه مو غوښتنه دا ده ښار د ټولو ګډ کور ده، او دا ښار نه تنها د ښاروالۍ پورې مربوط ده او نه د ولایت پورې او نه د قمندانۍ پورې، چې دوی دې ووځي او لارې دې خوشي کړي و دوی دې بیرته خپلو شعباتو ته راشي او لارې دې بندې شي، یا د مشکلات په ښار کې یا د بېنظمي وي په ښار کې. ښار د ټولو ګډ کور ده او هر شخص مسؤلیت لري چې د دې ښار د ښکلا او د نظم لپاره کار وکړي. نو موږ کراچیوانانو نه غوښتنه کوو، د ښاریانو نه غوښتنه کوو چې دوی د صحیح ده اوس ته ځای نه لرې، مشکلات دي، موږ درته په آینده کې زمینه سازي تر څو پورې کوو، خیر ته د سړک په منځ مه ودرېږه، د سړک په بغل کې ودرېږه، خپل کار روزګار او غریبي وکړه. نو دا مه کوه چې ته د سړک بند کړې، خلکو ته د مشکلات جوړ کړې، مریضانو ته د مشکلات جوړ کړې، لارې دې بندې کړې. نو د دوی څخه غوښتنه کوو چې دوی د خپل ښار خپل کور وګڼي او کاروبار دې وکړي، موږ د کاروبار مانع کیږو نه، خو دوی د سړک په غاړو کې کاروبار وکړي تر څو پورې موږ دوی ته زمینه سازي کوو، د ښار په نور مختلفو ساحو کې دوی ته ځایونه ورکوو. مننه. د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمې په جلال آباد ښار کې 1900 فلزي تختونه لګولي او دا لړۍ لا دوام لري. ډېرو قدرمندو لیدونکو تاسې د جلال آباد ښار کې د پلې لارو د خلاصون په تړاو د ځانګړي راپورتاژ لیدونکي وئ. په دې هیله چې راپورتاژ تاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي دا راپورتاژ مو په همدغه ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې د خدای په امان.